یو خارجي ژورنالیست له شهید ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه پوښتنه وکړه: ولسمشره، خلک وایي تاسو چې په واک کې واست زیات بېګناه خلک مو وژلي دي، ولې او څنګه؟ د شهید ولسمشر ځواب: ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. له هېواد او خلکو څخه دفاع پر موږ فرض وه. موږ او سرتېرو مو له هېواد او خلکو څخه په مېړانه دفاع کړې ده. هیڅ بېګناه سړی نه دی وژل شوی. زموږ په نظام کې چې څوک وژل شوي ټول په مخامخ جګړو کې وژل شوي او داسې کسان وژل شوي دي. اول چې د ISI پیژند کارتونه ورسره او د هغوی جاسوسان وو. دوهم د بېګناه هېوادوالو او زموږ د سرتېرو د وژلو لپاره یې له پاکستان او نورو هېوادونو څخه فتواګانې راوړي او د پردیو پر مخ تللې وسلې یې په اوږو باروي. دریم د روغې جوړې پروسې یعنې سولې پروګرام ته مو څو وارې په زاریو وغوښتل رانغلو. څلورم موږ چې خپل دولتي کسان له نظام او خلکو سره په خیانت ونیسو هم د مجاهدو په شان قانوني سزا ورکوو. پنځم شهید وروستۍ خبرې داسې راټولې کړې چې د ټولو مجاهدینو شهرت را سره و. د هغوی کورونو ته مو دیني عالمان، قومي مخور او د سیمو ملکان ورولېږل چې له جګړې لاس واخلئ، راشئ مخامخ خبرې وکړو، انتخابات به وکړو، واک تاسو واخلئ، خو د پردیو ګټو او استخباراتي کړیو په خوله خپل وطن، خلک او نظام مه خرابوئ. هغوی دا خبرې ونه منلې. جګړې او ورور-وژنې ته یې دوام ورکړ او هېواد یې په کنډوالو بدل کړ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. د نورو داسې جالبه ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ.